سلامونه دوستانو، ته موبایل لرم، تاسو به روغ او جوړ وئ. څنګه کولی شو په یو موبایل کې دوه موبایلونه دوستانو جوړ کړو؟ ډېره جالبه، اسانه او حیرانوونکې طریقه ده دوستانو، چې په یو موبایل کې څنګه کولی شو دوه دوستانو جلا موبایلونه په دې کې جوړ کړو. یو خو به تاسو سره همدغه موبایل وي دوستانو، چې تاسو دغه کوم پروګرامونه هر څه پکې دي دوستانو، نو یو به تاسو سره همدغه موبایل وي او یو بل به همدې ته ورته بل موبایل تاسو سره په همدغه موبایل کې دوستانو جوړېږي. تاسو به همدغه ډول ګټه ترې اخیستلی شئ دوستانو. هغه به تاسو سره به موبایل یو وي، خو دوه موبایلونه به تاسو په دې کې کاروئ دوستانو. نو څنګه کولی شو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ویډیو چې سکیپ کوئ ما، زموږ چینل مو که سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم دا سره سبسکرایب کړئ دوستانو. تاسو به څه وکئ، لومړی به راشئ موبایل د پورته خوا نه داسې ګوته دوستانو راتېره کئ، او بیا به راشئ په دغه ځای کې دوستانو دغه کومې اپشن چې تاسو ته ښکاري په دې کې به تاسو داسې لاړ شئ. په دغه ځای کې موږ تاسو دوستانو سیکیوري فولډر راغلی دی، چې دغه ډو ناټ څخه دویم فولډر دوستانو دغه سیکیوري فولډر دی. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ. نو دغه سیکیوري فولډر به دوستانو تاسو داسې وکړئ چې کلیک به پرې واخلئ چې تر څو روښانه شي. نو کله مو دوستانو کلیک پرې واخیستل، تاسو به اوس لاړ شئ خپل موبایل ته، داسې لاړ شئ په دغه فولډرو کې تاسو دغه سیکیوري فولډر دوستانو پیدا کړئ. تاسو ته به دغه وروستي شیبه کې ځپه شوی وي. را به شئ په همدغه سیکیوري فولډر باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په همدې باندې دوستانو کلیک واخیستلو، دغه ځای کې به تاسو یو کوډ درنه غواړي، هغه کوډ به دوستانو تاسو راشئ، داسې یو کوډ به دوستانو تاسو ورکړئ، هغه کوډ تاسو نه باید یاده ونه وځي. نو اوس دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ سره په دې کې بل موبایل جوړ شو. مثلا زه راځم دغه فولډر خلاصوم، داسې دوستانو تاسو کتلی شئ موږ سره بل موبایل جوړ شو. فولډر هم ځان ته دی، ځان ته ګیلري هر څه لري. نو را به شئ په دغه اډ اپس باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو کولی شئ اپلیکیشنونه هم ورته اضافه کړئ. کوم اپلیکیشنونه چې تاسو په دغه موبایل کې انسټال کړي دي هغه ټول دې ته تاسو دوستانو اضافه کولی شئ. هغه که واتساپ دی یا د دې تر څنګ فیسبوک دی، هر څه چې وي تاسو کولی شئ دوستانو داسې صرف کلیک پرې اخلئ او دغه به تاسو سره دوستانو هلته اضافه کیږي. نو هغه که ټلګرام د دوستانو نو تاسو کولی شئ دغه مکمل ټول داسې ورته اډ کړئ دوستانو. نو تاسو کتلی شئ داسې به اوس وګورئ، دغه کې تاسو مکمل دې ته دوستانو اډ کولی شئ. نو تاسو ګورئ چې دغه له موږ سره اډ شو. نو تاسو بیا په دې کې دغه ټلګرام هم استعمالولی شئ، فیسبوک هم استعمالولی شئ دوستانو. تاسو کتلی شئ ما په دې ټلګرام کې اکاونټونه هم جوړ کړي دي. دغه بل ټلګرام هم دوستانو چې دغه هم تاسو کولی شئ په دې کې وکاروئ. د تر څنګ فیسبوک هم دوستانو تاسو په دې کې کارولی شئ، چې دغه تاسو راشئ دغه فیسبوک په دې کې راخلاص کړئ. په دې کې فیسبوک کې نور آیډیانې هم جوړې کړئ تر څو یې ټول خلک هېڅوک یې هم درنه ونه ګوري. دغه پټ فولډر دی دوستانو، تاسو کولی شئ کوم پټ سمانلات چې وي هغه هم په دغه ځای کې هم دوستانو وساتئ. نو خورا اسانه طریقه ده دوستانو. تاسو به دغه بیا څنګه دوستانو راخلاصوئ، تاسو به لاړ شئ همدغه سیکیوري فولډر په موبایل یو چېرته یو ځای کې پټ کړئ تر څو څوک یې درنه ونه ګوري. نو را به شئ تاسو به همدغه سیکیوري فولډر باندې کلیک اخلئ. کله مو چې کلیک پرې واخیستلو او تاسو به دغه فولډر راخلاصوئ. که غواړئ له دغه ځای څخه یې لرې کړئ، بیا به بیرته راشئ داسې به دوستانو هلته کلیک پرې واخلئ دغه سیکیوري فولډر نه، دا به اوس له دې ځای څخه لرې شي دوستانو. بیا هېڅ څوک هغه تاسو د کومه پټه ډیټا چې دی هغه نشي معلومولی. که غواړئ بیرته بیا ډیټا ترلاسه کړئ نو را به شئ همدغه سیکیوري فولډر باندې به بیرته دوستانو بیا کلیک واخلئ او دغه سیکیوري فولډر به دوستانو تاسو بیا خپل موبایل کې راخلاص کړئ او دغه به تاسو کوډ کړی هم وي، کوډ مو ورکړی وي، داسې کوډ بیا څوک نشي خلاصولی دوستانو. نو طریقه یې خورا ډېره اسانه وه دوستانو. طریقه چې وه تر همدې ځای وه. که خوښه مې وي لایک یې او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. زموږ ویډیوګانې لایک کوئ، چینل هم سبسکرایب کړئ دوستانو، تر څو زموږ هره نوې ویډیو